د ننګرهار په دوو لوبغالو غازي امان الله خان او نجیب الله ترکی کې د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ پیل شوې. مسؤلین وایي په دغو لوبو کې د ملي او الف لوبډلې د لوبغاړو ترڅنګ د کورني کرکټ مخکښ لوبغاړي په څلورو لوبډلو کې د یو بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ کې د کورني کرکټ څانګې مسؤل وایي دغه سیالۍ د جون میاشتې تر 22 نیټې دوام کوي او هره لوبډله به شپږ سیالۍ ترسره کړي. هغه لوبغاړي چې په 3 سیالۍ کې ډېر ښه ځلېدلي وو هغه لوبغاړي دلته توجیه شوي دي او ورسره د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي په کوم چې په افغانستان کې دي ټول لوبغاړي په برابر ډول باندې په لوبډلو باندې ویشل شوي دي. د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي د کرکټ د ودې او پرمختګ لپاره یادې سیالۍ ارزښتمنې بولي او د کورني کرکټ په مهمو سیالیو کې له نویو ځوانانو سره په یو ځای لوبېدو خوښ دي. او بیا د ټیم کوم کمبینیشن چې کرکټ بورډ جوړ کړی دا سینیر او جونیر ټول ډېر ښه سره مکس کړي دي ایکسپیرینس پلیران او موست جونیر پلیران نو دا به انشاءالله پاینده کې زموږ ټولو لپاره ډېر ګټور وي چې موږ خپل ایکسپیرینس د نورو ځوانانو سره شیر کوو زموږ نه کوم سینیر دي د هغو نه موږ ایکسپیرینس والو. هر ټیم کې 4-5 هغه کوم چې د ټیسټ پلیران دي هغه هم پکې شته نو انشاءالله ځوانانو دپاره ډېره زیاته دلته فایدهناکه ده دا ټورنمنټ چې دلته پرفارمنس وکړي چې تر څو غټو لوبو ته لاره پیدا کړي. ورته مهال ځوان لوبغاړي هم خوښ دي چې له ملي لوبغاړو سره یو ځای په داسې سترو سیالیو کې لوبیږي. دوی وایي په دغو سیالیو کې د ټیسټ کرکټ له پیاوړو لوبغاړو څخه ډېر څه زده کولی شي. فرست کلاس کرکټ ډېر ښه کرکټ دی د نوي ځوانانو د خاطر هم که تاسو لیدلی 3 نوي ځوانانو وکړه هلته چې چا ښه پرفارم کړی فرست کلاس ته پرې راغلي او فرست کلاس ته دا ورته ښه فرصت دی چې دلته ښه پرفارم وکړي ښه رنځونه وکړي انشاءالله چې پرې مخکې راشي. له کرکټ بورډ ډېره زیاته مننه چې داسې یو ایونټ یې برابر کړی تر څو ملي لوبغاړي 19 کلنه یې ټیم دا ټول دلته سره یو ځای لوبې وکړي. نو که ماحول ته د هوا چاپېریال ته راسم نو ډېر برابر موسم ده د کرکټ لپاره ننګرهار او کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې تیر 3 ټورنمنټ کندهار او هلمند کې ترسره کړو دا د اوس فرست کلاس دلته کیږي. دا د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو اتم پړاو دی چې سږکال د ماهیپر ستوري هندوکش سټرایکرز میوند اتلان او پامیر لیجنز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او پامیر لیجنز به د 9 پړاو له اتلولۍ څخه دفاع وکړي.